کېږم. هلکه مزدوران مساله راوړه. مزدوران مساله دې بیکاره ده مړه د کار نه یې. د الله په نوم یو لس شل لپاره که پرون مې نه ده خوړلی او بله ورځ مې نه ده خوړلې. مړه ته د ځان سوالګرې جوړ کړی په مخه سوال غواړې ته ولې ودونه وړوکې دا کټا کار کوي تو کار ما کار یې کړی مجبوره دی. ما ته رسم نشته. او زه ځم ما ته هم راځم. ته زه به ستا په ځای کار کوم. سوالګرې ورشه کار کوم مړه اته بوجه شګه راوخېجه او بره په کمره باندې شګه اچو هغه تکړه کس دی رانه بوتله خو ډېر تکړه کس و. ته بوجه شګه ته بوجه خو به دې لوږه که ډېره ګرانه ده. اوس که ګنجۍ زر راولې چې لس شل روپۍ راکړې چې سته ځمه. په ډېر زیات ګران دی خو دا دې اوس ګنجۍ راولې. مړه مړ شوې وې که دومره سلو سلو کار کې سره خو ګنجې تکړه و. ماته ده تاسو نور کار نشم کولی. شګه راوخېجوله ته بوجه شګه به راخېجې چې څو پرې ګنجې راغلې که نه یو قدم به د دې ځګې نه اوچتې. شابه بله بوجه راوخېجوه. ساري خو ډېر ګران کار دی. دې خو بیخي پته نه لګي چې ته خیرات ته ناست یې. شګه واله شابه هله ورشه دا خښته راوخېجوئ خښته پکار ده چې دا بلی پې وکړو. سازا خښتې واله ساز مړ کېږم. 3 hours later. استاد خیمار زی شو. خی چې رالې او خو دا دې بېهوشه دی په دې کټ کې. لکه ښه دی چې رالې په تا پسې خو زما سترګې راووتې. ګریا خپه نشې او بازار کې ډېر وګرځې زما او پیسې مې ماتې نه کړې. نو اوس په څه کوو؟ راغلی په هغه لار واپس لاړ شم. دا چې ښه خلک دي چې په کار یې راله زارش نه کړه او پیسې را نه کړې. روغ په مې ماته ده. استاد امبولانس راغواړه مړ کېږم امبولانس راغواړه.